الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. हवा का लाउडस्पीकर की आवाज आती या बनी इस्राइल अस्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम. दे आयत नंबर सलवेख ना तर आयत नंबर शपक सलवेख पूरे सो खबरें जिक्र की. अवल दा कि अल्लाह ताला बनी इसराइल ते उसो हुक्म न करी. यौदा कि जमान नेमत याद साते कि कम में तासुबाने करे दे. द्वेम दा कि तासु मा सरे कम वादा करे दा अगी ईफाव कई. डोंट मेक नॉइस, डोंट टॉक. द्रेम दा कि जमाना उयरे गई. सलोरम दा कि दा कम किताब में दे पैगंबर तो वरकड़े दे बानी ईमान राड़े. पिंजम दा कि तौरात के दे पैगंबर का मत तस्करा दा अगर दुनियाई मफाद दा पारा पटवई और बदलवई मा. शपगम दा कि हक और बातिल सर में मिक्स कवई, रिश्तिया और दरोग सर यो बल सर में मिक्स कवई. वम दा कि हक पटवई उम्मा बयान कई. अतम दा द मंजून निजाम कायम कई. नहम दा द ज़कात सिस्टम कायम कई. लसम दा द बाजमात मुंज एहतिमाम कई. ब्या मुलायान ते अल्लाह खुसूसियत सर खबर कई रबा हिस्सा कि खल्क तद खैर खबर कौल और पखपल पे अमल न कौल. दाखो नॉन सेंस थे. बला खबर अदा कि तकलीफ दर बांधे राजी नो दुआ अमल न कवई. यो सबर यो मुंज या बला माना है दादा कि इस्लाह द खपल मिजाज और द फितरत वाड़े नो दे द पारा दुआ इलाज दी. यो रोजा बल मुंज. से पुलाखाना के चरता बयान के हाँ नदे सलवेख्तम नंबर आयत में शपक सलवेख पूरा आयत में तिलावत का वायदे की दादा हुक्म न की. तगरो पूरा बयान दे. फरीद खान तुम जान सर बयान नोटबुक रहा बगैर लिखलो न की. अल्लाह ताला दे इंसान पर मिजाज के फोटोग्राफिक मेमोरी पैदा करेगा. नदे कम शे पखपल का खत बाने की अवशल द प्रिंट्स पसंद या बनी इसराइल ओ बचो दे इसराइल. इसराइल दा हीब्रो के
د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نیک نیمو او په هیبرو کې د دې معنا ده لکه په عربي کې عبد الله چې څه ته وایي د الله بندا. اسرائیل معنا د الله بندا. یا بنی اسرائیل او بچو دے اسرائیل اذکروا نعمت یاد کے نعمت زما اللتی آغ نعمت انعمت علیکم چې ما انعام کړو تاسو باندې. نو سم انعام کړ اللہ تعالیٰ فرمائی بیک وقت نبوت او بادشاہت دام دی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اولاد لور کړو نبیانو مو بادشاہانو دې له نعمت بلستا چې یو سړي سره دینی رهبری هم پلاس وي او دنیوي رهبری ورته هم پلاس وي. دینی رهبری او دنیوي رهبری. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي او وفاو کوي په وعده زما باندې. نو ما سره تاسو وعده کړی د تورات په حواله باندې چې کوم پیغمبر د الله راضي هغه باندې به ایمان راوړو. تاسو دا وعده کړی چې د الله کوم پیغمبر راضي هغه باندې به ایمان راوړو. پرویز open the door. انجینیر رهبران او نبوت ور سره حکومت ور سره نو هم دینی رهبری ور سره هم دنیوي رهبری ور سره. یا بنی اسرائیل او زامن د یعقوب اذکروا نعمت یاد کے نعمت زماغان غمت علیکم چی ما انعام کرو تاسو باندے واوفو بعادے وفاو کئی پا وعد زما باندے. تورات پا اساس دی وعدہ کرو اللہ تعالیٰ ذکر تورات کے دا حکمو بے قرآن کے سمر خبری چی دی چی مونگا کلویلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ فی الحقیقت وعدہ دا اللہ سرا چستا دے قرآن کے او دا محمد رسول اللہ تعلیماتو کی سریدی بانے با عمل کرو. صحیح دا کلمہ مانا دارا دا کلمہ مانا دارا دی وجہ اللہ میں اڑیر خشیر ویلے دی چی یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا چې دا لا اله الا الله محمد رسول الله ویل دا د محبت په شهادتګاه کې قدم کې خودل دي. دا ډېر آسان خبر نه ده چې دا کلمه دی وي نزان به قربانای ته تیار ساتي. صحیح شو. حضرت عمر رضی الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ویجی زما تا سره ډېر محبت دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته لیک سوچ په وکا د مور پلار او بچو نه زیات حضرت عمر دا سو قتل ویجی او white maximum? You are maximum? White maximum? Yeah. You get it? I'll see you next time. Yeah. I looked, I didn't really see anything. Okay, I'll see you next time. What happened? If there's any problems, please come and see me. Okay. وَعَوْفُوا بِعَهْدِي وفاو کئی پا وعدہ زما باندې. نو اس کل کلمه چې مونږ ویلا دا په حقیقت وعده د الله تعالی سره چې د قرآن کې سدي دا به عملي کوو د پیغمبر علیہ السلام تعلیماتو کې سدي دا به عملي کوو. بعینی د ترنګ چې کله يهوديانو تورات منلو نو د دې معنا دا ده چې پک اینڈ چوز به پکې نه کو خو دا سوره کتاب دی نه دا ټول به منو دا سوره کتاب دی دا ټول به منو. نو چې دا ټول منې نو په ټول کتاب کې د دې پیغمبر تذکرہ ده چې د باندې به ایمان راړي. صحیح شو. نو دا تاسو وعده کړی ده نو دا وعده پوره کړئ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وفاو کئی پا وعدہ زما اوفی بعهدکم زبا وفاو کم پا وعدہ ستاسو باندې بیا تاسو له عزت درکم. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ خاص زمانو یری گئی رهب ارهابی ورده صحیح ورده فرهبون مسلمان ارهابینی مسلمان په خپل رهیب وي د خدای نه یریږي. صحیح ارهابي وایي ټیررست ده
وآمنوا ایمان راړې بما پا کتاب باندې انزلت چې ما نازل کړی دی مصدقا لما معکم پدې حال کې چې تصدیق کوونکې دی لما د مضامینو دا کتاب معکم چې کوم کتاب تاسو سره دی نو تاسو سره کوم کتاب چې تورات دا قرآن داغه د مضامینو تایید کوي دا قرآن داغه د مضامینو تایید کوي ولا تکونو او مکه گئی اول کافرن بیلم بنی کافران په دې قرآن باندې د يهودونه زه که تاسو اوس انکار وکړه د پیغمبر زمانه کې نورستو يهوديان با تاسو په سیر رواني غیبه انکار کوي او که تاسو تسلیم کو نو بل دا شی دا گاډه به روسي پټلای توخیش خو دوی دا کار ولیکو دی ولې دا انکار کو ځکه چې د خپل شکرانو نظرانو لارې نه بندولې د دې ربایز د خلقونه شکرانه نظرانه غستی څه کو پیسې نو چې په محمد رسول الله ایمان نه وړي وي خدغه دکانداری بندې ده بیا ولا تشتروا بآیات ما خلی پایتونو زما باندې ثمنن قلیلا عوض قلیل ځکه دنیا کې ټول د یو آیت بدل کې والے او یو آیت پټ کې دا غي آیت مقابله کې دا عوض قلیل دی ټول دنیا د یو آیت بدل کې دی نشي وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ خاص زمانو یریږي ولا تلبسوا الحق مګډوي حق بالباطل د باطل سره روا ناروا سره رښتیا د دروغ سره حق د باطل سره مکسچر مکوي ډسټینکشن وساتئ ډیفرنشیټ حق او باطل دا جائز دی دا ناجائز دی دا جائز دی دا یعنی دی خو یو ناجائز کول دی یو ناجائز نه منل دی لیکن د اسمان او زمکه فرق دی ناجائز کول ګناه دی خو ناجائز نه منل دا کفر دی دا مسله ولي که سیف الله خان چې ناجائز کول دا څه دی دا ګناه دی خو ناجائز نه منل دا کفر دی ځکه خدای یو شی ته وایي دا حرام دی ته ورته نه وایي نو دا خدای کاټي چیلنج کول دی ګناه الله تعالی په توبه معاف کوي ګناه الله تعالی په توبه معاف کوي کفر بغیر د ایمان نه معاف کیږي کفر بغیر د ایمان نه معاف کیږي ها او ناجائز نه منل کفر دی دروغ ویل گناہ ده خو چې دروغ دی وی هغه جائز ګڼل دا کفر دی ولا تلبسوا الحق بالباطل مګډوي حق د باطل سره وتكتموا الحق ما پټوي حق وانتم تعلمون حال داده چې تاسو پوهیږئ په حق او باطل پوهیږئ تاسو دا کار only 3 and 4 yes and also there one yes leaf number 1 yes ولا تلبسوا الحق بالباطل مګډوي حق د باطل سره وتكتموا الحق عم پټوي حق وانتم تعلمون حالانکه تاسو پوهیږئ په دې دواړو خبرو چې حق او باطل خلط کول هم ګناه دی او حق پټول هم ګناه دی په دې دواړو خبرو پوهیږئ حق او باطل مکسچر جوړول دا هم ګناه دی ها د پردو خلو پردو مکسچر جوړول ای باندې هر څه کوي دا سره دا ګناه دی وتکتم الحق حق پټول دا بیا بل ګناه دی واقیم الصلاة قائم قیمونس وآتوا الزکاة ورکی زکاة ورکعو مغر راکعین رکو کوئی سرد رکو کونکنان رکو اهم رکن دا مانزه دے معنی دا چی منس کوئی سرد منس کونکنا دا دے آیت پاساس امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی نماز با جماعت واجب دے دا سنت نہ دے سنت خوبانے وے صرف دا پیغمبر پریکٹس وے صرف دا پیغمبر پریکٹس وے یوا خود وجوب دا پارے دو دلیل دی یو دا آیت چې ورکعو مع الراکعين مسکوون کو سره یعنی با جماعت کوي مسکوون کو سره سمانا با جماعت کوي یو حکم قرآنی دی دویم دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې و فرمایل چې زړه می غواړي چې خپل مسله باندې سوکو درو دې پرې رګ باندې سوکو درو او بیا خپل ځوانانو ته حکم
چې لرګي را جمع کړ لرګي وای تاسو خشاک فیول چې لرګي را جمع کړ چې دا هغه چا کورونو ته اور واچوم چې څوک د جماعت بوزدل نه دی راغلی نو دا دومره سخت وارننګ چې پیغمبر ورکړي دا په سنت نه ورکړي دا په څه ورکړي په واجب ورکعوا مع الراکعین مسکون کو سره اتامرون الناس دا خبره د مولایانو دا آیت چا خبره ده د يهودو د مولایانو د يهودو د مولایانو یا زمونږ خپل مولایانو کعمل د رسولي صحیح څنګه چې په فقہ کې یو قاعده ده وای مورد د حکم خاص وي خو تطبیق د حکم عام وي صحیح مورد د آیت خاص وي آیت چې کوم ځای وارد شوی نه خو سپیسیفیک خبره کې وارد شوی خدایي اپلیکیشن جنرال وي اپلیکیشن یې صحیح جنرال بیا خاصه واقع سره متعلق نه واقع باندې خو صرف د اپلیکیشن لپاره راغی اوس هر وخت چې هغه شان واقع پیږي نو هغه آیت ورته اپلای کیږي اتامرون الناس آیا تاسو حکم کوي خلق ته بالبر دنیکای وتنسون انفسکم هروي ځانون خپل خپل خیر نه کوي خلق ته وای خیر کوي او خپل ته ملاسه ته خیر نه کوي وتنسون انفسکم صحیح وتنسون انفسکم هروي ځانون خپل وانتم تتلون الكتاب حالانکه حافظ شعر ده غالبا چې واغزا حافظ ډیر ښه شعر ویلی چې واغزا کی جلوه بر محراب و منبر میں کنند سوئی سر مطلب فرقی رضی کنا چې واغزان کی جلوه بر محراب و منبر میں کنند چون بخلوت میرا والآکار دیگر میں کنند وہی ہوتا ہے حافظ پٹیل زندہ دل سڑا ہوگا نیچوا غزا کے جلوہ پر محراب و منبر میں کنند چون بخلوت میں رون آکار دیگر میں کنند نہ کوئی آکار دیگر میں کہو گا اتامرون الناس آیا حکم کوئی تاسو خلقتا بالبر دنیکای وتنسون انفسکم روی تاسو ځانون خپل وانتم تتلون الكتاب حالانکه زمون د دې بورډ ممبرانو کې دا واحد سره دی چې مسلسل لګي کار کوي ما ورته مې دیوانه میکسیکو نه لګو نو دا ټول ونه په خپل کړی دا ټول بوټي په خپل کړی لمن ټول په خپل کړی عرب بل دکی یو صفت ده په دې وکاله کې ما چاله د خپل خبره چا پس نه اوري بلکې کتاو دې سروش یې چې متعلق څه خبره کوي هغه نه پاس دې مې نوٹ کړل او الله اعلم وتنسون انفسکم روي تاسو ځانون خپل وانتم تتلون الكتاب حالانکه تاسو ولې کتاب او کتاب کې دا حکم دی چې کوم خبره د نیکای کې رومبه کوشش کوي چې په خپل ته عمل وکړي ځکه دا عامل سړي د خپل خبره چې دا په بل باندې اثر کوي دا په بل باندې اثر کوي وانتم تتلون الكتاب ولې ځکه چې په خپل عامل وینو خبره د زړه د اخلاص راوځي چې په خپل عمل کوونکې خبره سي ځکه چې کوم شی باندې تا عمل کې نو دا تا پر رګو ریشه کې پینټریټ شوی صحیح پر رګو ریشه کې نو چې رګو ریشه کې د کوم خبره ای او هغه په جبر راځي ناغله کثیر به هدف څنګه تیر به هدف هر زړه د اخلاص خبره او کنه دا سني زړه د اخلاص که تصمیم د زړه د اخلاص نه د دې مساثر نه ها نو او د حافظ یو بل شعر مرايات شه ما حافظ دې کتل دي من د حافظ یو بل شعر مرايات شه چې برز و با تسبیح بر دل گاو خر افلاحان ته د حافظ مرید کنه چې برز و با تسبیح بر دل گاو خر این چنی تسبیح کے دارد اثر این چنی تسبیح کے دارد اثر
وانتم تتلون الكتاب حالانکہ تاسو لولئ کتاب افلا تعقلون تاسو عقل نه کوئ په خبره ځان نه پوهوئ چې د اصلاح د غیر نه اصلاح د ځان اولا ده. دا مسله ولیکئ افلا تعقلون چې الله تعالی وایي چې تاسو عقل نه استعمالوئ. یعنی دې خو ګوره کوم شی چې تا ته خیر ښکاري نو لومبې ځان دپاره غواړي که لومبې مخلوق دپاره؟ هر خیر لومبې سړی ځان دپاره غواړي. صحیح. اوس پیسې خیر دی که خیر نه دی؟ ډالرې خیر نو ته لومبې ځان دپاره غواړي که خلکو دپاره؟ لومبې هر یو سړی لومبې پیسې ځان دپاره غواړي. بیا بل نو الله تعالی وایي که دا دین تا ته خیر کار ښکاري نو ته په خپله ولې لومبې نه عملي کړې. صحیح. چې اصلاح د غیر نه اصلاح د ځان ډیره اولا ده. او هر یو سړی که د خپل ځان اصلاح کې ولګي ټول دنیا به صالحه شي. خو موږ هر یو سړی د بل په اصلاح کې لګېدلی موږ ډېرې ټیټ شي. صحیح شوه. نو اوس موږ په خپله خراب یو او خپله خرابي راته نه ښکاري موږ دا بل دې ټیټ شي. واستعینوا امداد غواړئ الله تعالی نه بالصبر. نو صبر یا په خپله معنا دی پیشنس. امداد غواړئ الله تعالی نه صبر کولو سره والصلات امانځ سره. نو کله چې مصیبت راشي نو د هغې لپاره دوه لارې دي. یو دا چې صبر وکړې دویم دا چې لمونځ کوه دې سره اطمینان راځي. ځکه کوم تکلیف راشي نو دا برډن په بدن نه راځي. تکلیف په بدن باندې خو د فزیکل کوم درد چې دی نه په بدن وي خو اوس مالي نقصان د ته ورسېده د هغې تکلیف روح دی. هغه چا ته هغه روح دی. یعنی ډایرکټ ستا بدن ته فزیکل کوم تکلیف نه رسېدی خو تکلیف دی بچي ته تکلیف ورسېده اوس هغه تا ته فزیکلی نه دی هغه تا ته څنګه دی منټلي دی. صحیح. ستا روح پې دردېږي نو هغې دپاره به څه کې نمبر 1 صبر او نمبر 2 مونځ. ځکه حدیث کې راځي حضرت عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا حزنه امرا بادر الى الصلاه. پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې به غمجن شو څه چل بوش غمجن بش تکلیف به پې راغی حضور علیه الصلاه والسلام به فورا اودسو کا مزم وکړ. ځکه چې حضور علیه السلام فرمایل چې حبب الی من دنیاکم ثلاث. ما تاسو د دنیا کې درې څیزونه راوختی. تاسو د دنیا کې راته درې شیونه راخوښتي. الطیب یو مې خوشبویي خوښه ده. عطر وحسن المعاشرة الى النساء. ښځو سره ښه ژوند تېرول کاین ژوند تېرول دا مې خوښ دي. ځکه چې اوس ښځې ته به سړی ځان څه منیټر دی خو هم نه ښکاري سړی پرې. صحیح ده صحیح ده اوس دې صحیح شو که او درېیم وجعلت قرة عینی فی الصلاة. زما د سترګو یخواله خدای مونځ کې ایښودلی. سترګو یخواله په مانځه کې. واستعینوا امداد غواړئ الله تعالی نه بالصبر صبر سره والصلاة مانځه سره. دا یو معنا. دویم پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې د رمضان ته وایي شهر الصبر. څه ورته شهر الصبر چې دا د صبر میاشت ده. صبر معنا ځان را کنټرول کول. دا د کنټرول میاشت ده. سیف الله خانه دا رمضان څه دی؟ د روژې معنا ده چې ځان کنټرول کا. خوراک شته ځان ته کنټرول کا. څښاک شته ځان ته کنټرول کا. بیبي شته ځان کنټرول کا. دا شهر الصبر. اوس یهود دی چې ایمان رسول پاک باندې نه د دوه وجو غلطه ولیکي. د دوه وجو ایمان نه راړه. یو دای ته د مدینه په ماحول کې عزت ملاو. څه ورته ملاو؟ عزت. ځکه دای تعلیم یافته ګڼلی شو. د مدینه خلکو سادهګان فارمر خلکو بزګرانو څه شی بزګرانو. نو بزګرانو ته خو چې کینډر ګارټن چا پاس کړی هغه هم راشي هغه وایي پی ایچ ډي دی. څنګه سیف الله خان ای وایي خدای ولا بالا ډېر لوی علم ورکړی دی. دا ټول ډاکټر صاحب وایي څوک ورته پته نه استاد صاحب ورته حالانکه په خپله خر صاحب ټکې ولا نه. دا تعلیم یافته ان سنس آسماني کتاب ورسره و د هغې عالمانو 39 یوه. دویم د پیسو ګټلو ډېر ماهرانو د دولت حرص پکې او د هغې لپاره هره طریقه استعمالوله. اوس که پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړی دا دواړه خبرې ختمې دي.
پیغمبر اسلام باندې ایمان راوړل نو بیا دواړه خبرې ختمې دي. د لوی مولا په موجودیت کې د وړوکی مولا څوک تاسو کوي ها لوی مولا مشر مولا ته موجود دی بیا ټول خلک تاسو چا نه کوي خبرې تم دا نور مولان غریبانه غلي نه دي. نو چې پیغمبر اسلام باندې ایمان راوړل به خوردي مانیټری څه پیدا یو دویم د ناروا غټي لارې پم بندولې د ناروا د غټلو لارې پم بندولې دا دوه څه د قرباني کول نشو دا تولیک یو حب منصب او دویم حب مال حب جاه او حب مال. نو الله تعالی ورته علاج خود الله تعالی ورته سو خود علاج چې واستعینوا بالصبر امداد غواړي اصلاح کړي امداد غواړي د خپل اصلاح لپاره بالصبر په روزې نیولو سره روزې سره مالی خواهشات کنټرول کیږي غلط ولیک روزې سره مالی خواهشات د هغې لپاره یو معالج دی ټریټمنټ علاج دی. والصلاة امداد غواړي مانځ سره نو مانځ سره د اول نواله اخره پورې عاجزی کول دي څه شي سفر خانه مون څه شي عاجزی د الله وړاندې نو چې عاجزی کې بار 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 اگر طبیعت جوړ شي دا د تکبر او د لیډرۍ دا شوق ختم شي صحیح دا د منصب دا شوق دا ورسره ختم شي. واستعینوا بالصبر والصلاة امداد غواړي الله تعالی نه بالصبر روزه سره والصلاة مانځ سره وانها لکبیرة وانها لکبیرة او دا استعانت دا د خدای نه امداد غوښتل دا دواړه کارونه کول 15 وخت کمټمنټ د مانځ لپاره او روزي نیول دا آسان کار دی ګران کار دی لکبیرة خدای وی دا درون کار دی دا ګران کار دی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اتاکید سردا مشکل کار دے الا غل الخاشعین مگر نہ دا چا د پارا چے خشوع کون کے دے یریدن کے دے الذین خشوع کون کے یظنون چدا یقین دار انهم ملاقو ربهم چې دای ملاوي دن کې پروردگار خپل سره وانه الی راجعون او دا چې دوی به الله تعالی ته واپس نن کیوي چې چا عقیده برابر وي چې خدای ته واپس زو ملاوي نو داغه لپاره منځ روزي یا نور عبادتونه هیڅ مشکل نه منځ عبادتونه روزي هیڅ داغه لپاره مشکل نه. یا بنی اسرائیل اوس دې آیت نمبر 20 نواله تر آیت نمبر شپیته پوری بلکہ تر آیت نمبر یو شپیته پوری لیکن لسی دو ذکر کی اته نعمتونه چې الله تعالی بنی اسرائیل باندې کړو او دوا عذابونه چې ولور کړو. نعمتونو کې رومبنه نعمت آیت نمبر 90 چې نجات میں در که فرعون نه. دویم نعمت آیت نمبر 50 چې سمندر میں درته وچک په پوری شوي. دریم نعمت آیت نمبر 51 او 250 چې د سخی عبادت مو وکړو خو خدای درته بیا هم معافي وکړه. نعمت نمبر 4 آیت نمبر 53 چې الله تعالی تاسو له کتاب او قانون درکړ. نعمت نمبر 3
آیت نمبر 450 چې تاسو توبه وکړه الله تعالی ته نو الله مو توبه قبول کړه. نعمت نمبر 6 آیت نمبر 55 او 56 چې تاسو موسی علیہ السلام نه تقاضا وکړه چې مون خدای مخ په مخ قتل غواړو. دا سوال مو نامناسبو نو تالندر والی مون ورتندر وایو تاسو ورسوي تالندر والی مړشوي خدای بیا ژوند کړي دا نعمت ده. نعمت نمبر 1 چې سارای سینا تک لاړی سینا ډیزرټ دلته سخت ګرمي و ونی وینا خدای در باندې د کلاوډ سورې جوړ کړ سایه من او سلوای درکړ. دا په آیت نمبر 55 کې ذکر دي. نعمت نمبر 8 په آیت نمبر 60 کې چې غسارا کې موبو غوستي نو موسی علیہ السلام یو راکلا یو تیګلا هغه له په خپل عصا باندې ډب ورکو ناغې نه 12 چینه را خلاص شي. هر چې دوه عذابونه دي نو یو په آیت نمبر 58 او 59 کې ذکر دی. آیت نمبر 58 او 59 کې چې الله دوی ته حکم وکړي یروشلم ته لاړ شي. الته د خدای عبادت وکړي سجدي وکړي او الله نه معافي وغواړي. دای دې خبرې نه جوک جوړ کړ مسخره. نو الله تعالی په پلیګ راوستو تاون او دویم عذاب دا آیت نمبر 1 کې ذکر دی. آیت نمبر 1 کې چې خدای منو سل وعده کړی بغیر محنت او تاسو پیاده وګورئ الله تعالی نه. یا بنی اسرائیل او زامن د یعقوب اذکروا نعمتی یاد کئی نعمت زمالتی آغا نعمت انغمت علیکم چی ما انعام کرو تاسو باندے وانی فضلتکم اما برتری در کرے و تاسو لعل العالمین و مخلوقات د زمانے اخپلے باندے پٹولو مخلوقاتو نا پل زمانہ کے تاسو د ټول له بہتر خلق ہوئی پل زمانہ کے تاسو ذکر تاسو سر پیغمبر موجود واتقوا یوما یرے گئی دا غورزنا لا تجزی نفس عن نفس شیئا چی نبشی دفکولے یو کس دبل کسنا لگون دے عذابم سو کیا سر سہل کولے نشی ولا يقبل منها شفاعت نبشی قبلولے دا اس نفسنا دا چا انٹرسیشن ولا يؤخذ منها غدل ان نبشی قبلولے دا اس یو نفسنا غدل
رینسم څه شي رینسم فدیه ولا هم ينصرون ان بدوی سره امداد کول شي ولا هم ينصرون نه بدوی سره امداد نو دنیا کې دوی طریقې سره په دا تکلیف نه بچ گئی یو پیسو باندې دویم د چا په انټرسیشن باندې چې لوی جرګې ممبر واسطه او دریم گینگ او گروپ مضبوط ته حزب مضبوط ته دا غي د وجه ورته څوک سویل نشي الله تعالی وایي قیامت کې درې واړه نشته نه پکې رین سمستان نه واسطه شته نه پکې گروپ شته وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ آیات کاغا چې نجات میں درکړو تاسو را د آل فرعون یسومونکم چې درسوي تاسو ته سکوي تاسو ته یسومونه په معنا سکوي سکول تاسو الغضب ناکار غضب یذبحون ابناکم چې ذبح کوي ځوانان تاسو ابناکم معنا ځوانان یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم اجوندای پری خودی خدستاسو نائی بانے خدمت کو تو بنی اسرائیل خودی اب ایسا کون خدمت وفی ذالکم اپدی غذاب کی بلاؤن امتحانو من ربکم دا جانب در افستاسنا غزیمون دیر لو امتحانو دا یو معنی دادا ادویم دادا چې وفي ذالکم اپدی نجات کے بلاء النعمت بلا کو مانا دا نعمت من ربکم دا جانب در افستاسونا غزیم دیلو نعمت وَإِذْ فَرَقْنَا آیات کاغا چې اچو مونگا بکم تاسو بانے البحر سمندر میڈیٹرینین کم سمندر میڈیٹرینین فَأَنْجَيْنَاكُمْ نجات میں درکتا سلا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اغرق مکمونگا آل فرعون وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ احال دار چتاسو کتلغویتا تاسو مشاہدہ وا وَإِذْ وَاغَدْنَا آیات کا آغت وعدہ اکرمونگا موسیٰ سرا و موسیٰ مونگ سرا وَاغَدْنَا ادھو لغت پہ اعتبار بانے لیکن دوارو جانب و عمل والا تصور موجود تھے دیتوی باب مفاعلہ وَإِذْ وَاغَدْنَا آیات کاغا چی باہمی مغادہ اکرمونگا موسیٰ علیہ السلام یو بل سر دسم وعدہ 40 لیلتا دسلویخ تشبو دسلویخ تشبو چی اعتقاب بگئی دشپی با عبادت کئی درد بروجہ نسی دشپی با عبادت کئی درد بروجہ نسی یو وعدہ و دخلی موسیٰ علیہ السلام نسکی موسیٰ علیہ السلام دا اعتکاف او دا ریٹریٹ دا پارا دا قوم نلارو یو خوشی زائتا ستا یو خوشی خالی زائتا اس قوم رسو سوکا سمت تخستم العجلہ بیا تاسو نسس تاسو گیلہ کے وائے سوائے ہوتا گیلہ لے سخندر کے سمت تخستم العجلہ بیا تاسو نس یو سخندر کے من بعد پس ددنا پا الہ باندے سامری دا سمندر کے جوڑ کو بنی اسرائیلو کے درے کمزورائی وے بنی اسرائیلو کے درے کم یو دا چھ دے پا مصر کے پاتیو او دا مصر پل قدیمی تحذیبو گاو پرستی پل قدیمی تحذیبو سشے گاو پرستی لہذا دا غیر تحذیب پتائی بانے مصر کرو کم ملک کے چوسے گئے دا چا کلچر چی پریویلنگ بھی آغا سر کئی خامخائے کئی گنے کئی منگا مالوین مناو صحیح کرسمس مناو نور سنی معشومان وی لگی لائٹنو خوبو لگو تسنگا سے پلا خان دا پریویلنگ یا ٹرکی غاڑی میں تھینکس گیونگ نیو کمزوری و دا گاو پرستی چدار دی مزاج کردے دلو دویم دا بنی اسرائیل خپل مزاجو محبت دا موسیقی دا میوزک لوینگ پیپلو انداریانو او دریم کمزوری و در پرستی نو سامری دا درې واړه کمزورای ولا دا فزیکل کړی دا درې واړه کمزورای ولا فزیکل کړی یو گاو پرستای په بنیاد
د سخوندر کی شکل جوړ دویم هغه د زرو جوړ کړ صحیح جوړ کړ د سرو زرو جوړ او دریم هغه په داسې انداز جوړ کړ چې معمولی هوا به هم چلیدا هغه نه به د میوزیک ساوند وته اکه داسې مجاریخ جوړ کړ مجاریخ وي ورته مجاریخ معنا لکه دا شپېلې نه شپېلې هغه سوري غوندي ناغي کې مختلف قسم سازونه راځي نو بس د بنی اسرائیل درې واړه کمزوري هغه کېش کړی ورته دغه د خدای ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون احال دار تا ظلم کول کوي ثم عفونا عنكم بیا غفو کړمږ تاسو من بعد ذلك پس دې لعلكم تشکرون دې د پاره چې تاسو د الله تعالی شکر وکړئ او د شکر معنا څه ده عمل موافق د نعمت خداوندی دې ته شکر وایي د شکر معنا څه ده سیف الله خان عمل موافق د خداوندی نعمت دې ته شکر وای خدای بدن در کړل دې بدني عبادت کو دار دې شکر دې صحیح اوس موږ یو نه کېته خدای ډېر شکر دې صحیح صحت تیرا کړل دې دا شکر دې هیڅ کفر دې صحیح الله تعالی مال در کړل دې پیسې چاله 50 روپۍ نه ورکې خدای ډېر مهرباني را سره کړی دا نه دې شکر دا صدقات کوا صحیح نو عمل موافق د نعمت خداوندی دې ته شکر ویل شي د نعمت خداوندی وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ آیات کا چې ورکم موسی ته کتاب والفرقان فرقان مین کرایټیرین څه شي کرایټیرین محق چې حق او باطل په پیژندل شي لعلکم تعتدون دې د پاره چې تاسو هدایت واخلئ وَإِذْ قَالَ مُوسَى آیات کا چې موسی علیہ السلام خپل تو قوم زما انکم ظلمتم انفسکم تاسو زیاته کړی دي ځانونو خپل سره باتخاذکم العجل چې نیولې تاسو داسخه په اله باندې فتوبوا الی بارئکم توبو کوي الی بارئکم خالق خپلتا بارئ معنا خالق فقتلوا انفسکم ځان مړ کړئ ځان مړ کول نو فقتلوا انفسکم پکم قوم کې چې کم سړیم د دې ګیلکی عبادت کړي هم د هغه قوم سره ولا صدا ورکی هغه مړ کی صحیح شو دې ته حکمت عملی ځکه په دغه ټول کې چې بنی اسرائیلو کې دا د قبيله تعصب ډیر زیات بنی اسرائیلو کې اوس په کوم ځای دی قبایلی تعصب دې کې ډیر زیات نو ورته فار ایگزامپل موږ پښتنو کې هم ډیر دی وکي یو سبزو کې چې دا چا کار کړي ها نو څوک دې مړ کی یو سبزی دې مړ کی خپل قوم دې ولا صدا ورکی په پرځې دې په نه راځي کنه دې به تر باندې جوړ شي ینه وځي جوړ شي دینه به یو قبایلی جنگ جوړ شي فقتلوا انفسکم تاسو قتل کئ رونه خپل قبیله خپل ذالکم خیر لکم دا بهتر تا د پارغند بارکم پنځ د خالق تاسو فتاب علیکم بنی اسرائیل کو دا کار ګور لالیانو کې دواړه کارونه یو طرف ته شیطانت کې د حد نو ورتیرو بل طرف ته خبرو مرله بیا فتاب علیکم اللہ تعالی توبہ قبول کرستا سو انہو هو التواب الرحیم تاکہ سردا اللہ تعالی توبہ قبول ان کے مہربان لے واسقلتم ایا کا چتا سوئے دیکھریو موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره کوئی تور تھا نو اللہ خبر واره چې موسی علیہ السلام سره اللہ تعالی خبر کوله فرام بیهایند دی کرټن د پردې د شان نو خدای خارې ده خو आवाज اورې دیشه نو دې ډیر لالیانو دا مونږ ورته د وروګي روغ وستل یو ډیر معمولی شی چې داغه تجزیه کې دا بنی اسرائیل دا ډیر ارګومنټس والا خلکو تاسو ول ریزنینګ دیکھو هر شي کې به د یو زم ریزنینګ کوي دا ډیر ریزنینګ والا خلک دي ریزنیبل خلک نه دي ریزنیبل خلک او ریزنینګ والا کې فرق نو دا ډیر ریزنینګ والا خلک موسی علیہ السلام سره به ارتباط ریزنینګ کو هغه ته پته نه دی دا موږ ساواز اورېدا الله به ومن چې موږ خامخ ګورو خدای چې دا خپل خوځي او خبره کوي دې ته موږ خدای وخایا مخ لن نؤمن لك چې موږ ستا تصدیق نه کوو په دې کې چې دا خبره ده الله دا حتا نر الله جارتن مگر پس دې چې وینو الله تعالی جارتن بالمشافهه
جهرتان معنا څه مخ په مخ فاخذتكم الصاعقه نو انس تاسلا الصاعقه یو تالندر وانتم تنظرون احال داره چې تاسو قتل مشاهده مو کول چې تالندر را روان دي ثم بعثناکم بیا ژوند کړل مونږ تاسو من بعد موتکم پس د مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون دې د پاره تاسو شکر وکړئ وظللنا علی الصور کرمون ساز د پاس الغمام وریز غمام معنا وانزلنا علیکم انازل کرمون تاسو باندې المنّا نو دا من یو شیو ونو پورې بن خطر سپوري دې بسار را پاتې نو دې ون نه بدا را جلا کو لکه دې ونو پورې یو شین ختم وته چیړ وایو کندری نو دا کندری په شانو خدا سویټ ګمو دا خواګو نو دا ولي کو چې دا منو دا سویټ ګمو ابن عباس سے وای چې پس مکه وام پراتو داسه وړډه وړډه دانه وای سویټ ګم صحیح به سار را پاتې بلا شی وکړو صحیح شو سفلا خانه دا نقلو د شپې خدای باران کړو د نقلو مستند ایزه د حزب زیادت کی خلک وایي دا ګناه راځي څنګه شیخ نو شاوخه ګناه وانزلنا علیکم المنّ انازل کرم تاسو باندې سویټ ګم والسلوى سلوى دا کویل دی کرک دا کرک نو دا کرک وخه په مرغو کې د ټول نه بهترینه وخه ده سي کرک کلو من طیبات اګور دا داسې ورته یعنی الله تعالی ورته دا به کړی دا څه په لاس رانیول یعنی تکلیف نه وکړي دا په لاس رانیول نه وی ټول به کلو من طیبات ما رزقناکم فلانه جندي خو د خېټه کې ټوپونه ویلا او باربیکیز دو کنه ډېر لالیانو کلو من طیبات ما رزقناکم خورای پاکی زاغا چی روز کریم تاستا وما ظلمونا دوی زیادے نو کرمون سرا ولیکن کانو انفسهم یظلمون دوی چزانو پر سر زیادے کولو ویس قلنا یاد کا چووے منگا ادخلو داخل شیازیر قریتا دے کلیتا کم کرے یروشلم سمجھے یروشلم فکلو منا خوراک کوئے دے کرے کہ کمزائے جستاسو غیر اغدن پمڑا ودخلوا البابا اداخل شي دروازه د خار تا سجدن وسجدوا له دروازه د خار ته وردن نشي او خدای ته سوکي سجده وکي چې خپل مبارک خار ته را دن نکړي وقولوا اوای حطه مسالتنا حطه خدای زمونږ سوال دار چې ګناونه مو ختم کا د حت معنا د کمواله ګناونه مو کم کا یعنی ختم کا نغفر لکم خطایاکم منگو بخطاست خطاگان استاسو وسنزید المحسنین امونگ بزیاتی کو نیکو کاران دا ثواب پا اعتبار فبدل اللذین ظلموا نوزدا دمرا لالیانو دی خواہ گورا ای پسارا کے اسیدن نبار لے بے خوڑل وربشی تاسو ورطا وربشی نو اللہ تعالیٰ ورطوئی چلی خارتا وردن نسی اسجدو کئی نوائی چی حتتن سشی سو کئی حتتن مانا چې ګناونه ختم کا صحیح نو دا دور لاله ته جوړ جوړ کړي حنتتن وربشو اله خېټه خراب کړي غنم پکار دي یو نون چې ولا پدې میاس کې ولګي حنتتن نو څه ته ویل شي غنم فبدل الذين ظلموا بدل کلا دی بدا ټرسټینګ دی کو شی به ټرسټ کو اوسم درس فبدل الذين بدل کا کسانو ظلمو چې ظلم کړو قولا خبره غیر الذي غیر دا چې ویل شوی دوی ته فانزلنا على الذين ظلموا نازل کوم پاکستان چې ظلم کړو رجزن عذاب من السماء د اسمان بما كانوا يفسقون په سبب دا چې ودوی چې فسق کولو وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى آيَاتَ وَبُوتِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قوم خپل لپاره فقلنا مونږه اضرب اوها بعصاك فدیلا کړي خپل باندې الحجر دا تیګه تستیګه وای دبر فانفجرت روان فی منو ددینا اسنتا غشرت غینا دولسینی قد غلم کل اناس
تاکید سره پیژندلا کل اناس هر قبیله مشربهم دسکلو زایق پي دې دولس قبیله وي نو په یو چشمه باندې وبم دسکلي موږ له جدا جدا پکار ده کلو واشربو خری اوسکے من رزق اللہ در رزق دا اللہ نا ولا تاسو او مگر زیزما کی فساد کون کی وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ آیات کا چوئے تاسو چو موسیٰ لن نصبرا منگا صبر نشو کولے ہمیشہ نشو پاتی کے دے عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ پیو قسم خوراک باندے نا ورائٹیز پکار دی سچے پکار ورائٹیز عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ وَوَالَ مُنْ دَپَارَ پَلْنَا يُخْرِجْ لَنَا چراو باس مُنْ دَپارا مِمَّا آغا تُنْبِتُ الْأَرْضُ چی زرغنی ازمکا من بقلها بقول سبزے تاسو ورتا ترکارے وَقِسَّائِهَا قصہ وی دی بدرنگ ہوتا ہے سچا بدرنگ تاسو بدرنگ وی ورتا وفومها افوم دا دو سنو تاوی غنم تاوی او وگی تاوی وگا گارلک وغدسها بینز عدس مانا لوبیا مسور گاربنز و بینز لیٹو تا عدس وی مطلق بینز تسوی عدس حبوبات وغدسها مونگا دالو نوائی تاس ورطم دال وائی دالو نا دا چنو دال دا مسور دال دا لوبیا دال یہ دال ہوئے اردو کو ایسا ہوئے دال تاس اور سو نہ خود گاربنز ہوتا ہوئی کنا گاربنز ہوتا ہوئی تاس نہ خود چنیتا نا یعنی ہر آگا دانا چی آگا بطور ترکاری پخی کی مونگا آئی تا دالو نوائی ہاں دانا وائی وغدسیا وبصلیا اپیازون دے بصل مانا پیاز قال ہوئے موسیٰ علیہ السلام تستبدلون اللذی آیا تاسو بدل کے غواری آغشے و ادنا چیغا دیر لاندے دے باللذی پا بدل دا خوراکے و خیرون چیغا دیر بہتر دے سویٹ گم او کرک داغی مقابلہ کے دا شئی نگوار صحیح نیوز آغا خدای در کئی نو بے محنت در کئی آغا دوار سن خدای در کئی نو بے محنت او دتا سے کم غواړی نو دا بم درته خو محنت پکوي سبا کوي محنت پکوي نو چونکه سارا خو زرغونه ځای نه دي سارا خو زرغونه نه کوي نو اے بیتو مصرن تاسو لاشه یو آباد خاروال ازمکتا فإن لکم ما سالتم شرط لرشی ارغنداب تا یا میون تا لرشی بی شرط لرشی یا ارغنداب تا ہاں دشتریلا کے خدا نے کی گی دشتریلی کی دشینی نے کی دا بچرتا سے ارغنداب تا لرشی صحیح دیکھا اہبتو مصرن تاسو کسے مصرن مصرن مانا یو خار تا دا مصر دا مراد ایجپٹ نے دے یو خار دا خارنو چاہے کہ ایگزیکٹر لینڈ کی اہبتو مصرن فإن لکم تاز دا پارا ما غشے دے سألتم چی تاسو غختلے دے بس دا خبر ختم شو وضربت غلیم الزلتو اسقیم شیو پدویبان الزلتو رسوائی والمسکنتو اخواری وباؤ بغضب من اللہ ادی اختشو پا غضب دا اللہ تعالی بانے ولی اس دا خواری او دا رسوائی پولے دا قلیو ذالک بأنہو داد دے وجی چی ودوی کانو یکفرون بی آیات اللہ چی دی بکفر کو دایتون دا اللہ و یقتلون النبیین اقتلول بی انبیاء بغیر الحق بلا وجہ ذالک بما غصو دار دی وجہ دوی نافرمانی کولا وکانو یعتدون اودوی چی وائلیشن کو اعتدا مانا دا باؤنڈریز نا پوری وزل دی باؤنڈریز نا منا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین اللہم ربنا حمد القرآن زمن لما ذکرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوتنا الليل ونهار فالله خير حافظا